دا هلک چې کله لوبه بایلي نو زړه یې په ریفري ډک دی او د دې له امله ریفري په بوکس وهي. اما دا چې ریفري څه کوي تاسو ټول به حیرانه کړي. د هلک اصلي نوم جولیو دی او دی د غچ اخیستنې لوبه ده، ځکه تیره لوبه کې حریف وهلی و او اوس راغلی چې د خپل حریف نه غچ واخلي، خو بیا هم دفاعي لوبیږي او حریف یې بیا هم ورباندې زور دی. دوهم راوند کې پوهیږي چې لوبه نشي ګټی نو فاول شروع کوي او خپل حریف په سر وهي او دلته یې حریف د چانس نه استفاده کوي، دا په دې خولې وهي او راچپه کوي او د دې له امله ریفري لوبه پای ته رسوي ځکه د وهلو خوړل او دی د دې په ځای چې حریف ته چې وایي ریفري په بوکس وهي. د دې نه وروسته ریفري حمله کوي اما دا سړی نه لګیږي. خو جالبه خبره دا ده چې دا هلک د تل دپاره د رقابت نه وځي او ویل کیږي چې ریفري په شخصي توګه په سرک کې ښه صحیح ډبولی دی او د هغې نه وروسته یې خپل ټول کیریر د لاسه ورکوي. اوس نو نه لوبې کولی شي او نه پیسې پیدا کوی شي، ځکه د نه یوازې دا چې لوبې وبایللې بلکې دویم دپاره یې د لوبو سره خدای پاماني وکړه او په ټولې نړۍ کې د یو بد اخلاقه انسان په توګه معرفي شو. د همدې دپاره د پښتنو یو دستور دی چې که چیرته مشران غلطه وي قدر یې وکئ، بېعزتي یې مه کوئ، او که چیرته تاسو د خپل مشر بېعزتي کوئ رب تاسو ذلیله کوي. پس دې موضوع ته مو پام واوسي.